شملې او لوپټې د نامتو لیکوال او د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد بانی سیکرټری جنرال محترم اقبال حسین افکار نوی کتاب شملې او لوپټې محترم ګلورین بخت جوړ شوی خیسته ټایټل سره د 296 مخونو یو ښه کتاب اعراب پرنټرز په خبر کې د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد لخوا چاپ شو. نامتو صحافی شاعر ادیب ډرامانګار او حاکانګار ګل محمد بیتاب سے به پروف ریډینګ کړي. په کتاب نامتو شاعر ادیب محقق او علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د پاکستانی ژبو څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد او فیض الوهاب فیض لیکل کړي دي. د نړوان دی د اقبال حسین افکار 9 کتابونه چاپ دي. تازه چاپ شوی کتاب کې هغه مضامین را جمع کړي شوي چې محترم اقبال حسین افکار وخت په وخت په مختلفو قومي ادبي او سیاسي سټو لیکلي دي. دغه نامتو سټو کې پښتنې میرمنې هم شامل دي. دغه شخصیاتو کې سید جمال الدین افغانی، سلطان محمد صابر، قاضی عبدالعلیم اثر او عبدالحمید زاهد، عبدالرحیم مجذوب، پروفیسر اسلام ارمانی، عبدالکریم بریالی، ډاکټر اسرار، محمد اقبال، همایون هما، میم شفق، ډاکټر درویش یوسفزئی، مطیع الله خان قریشی، افراسیاب خټک، ډاکټر خالق زیار، عبدالسبحان خان، ډاکټر عباسین یوسفزئی، ډاکټر عبدالله جان عابد، ګل محمد بیتاب، فیض الوهاب فیض، رشید احمد، ایاز الله ترکزئی، فاروق سرور، زرین پریشان، نگت یاسمین، بیگم نسیم ولی خان، بخت روان عمر خیل او د مردان سو پښتنې میرمنې شامل دي. د کتاب بیا 200 روپے ده. شملې او لوپټې تاسو د کتابونو د هر لوی دکان نه ترلاسه کولی شئ. سردار یوسفزئی، پاک افغان ټي وي، اسلام آباد.